الله الرحمن الرحیم الطریقة العصریه جزء الثانی زمونږ استاسی سبق پنځلسم دی. په دې کې عنوان دی د دې سبق احترام الکبیر، د مشرانو احترام. رکب سور شو محمود محمود سیارتن، گاڑی کی یعنی گاڑی کی محمود سور وہ، وکانت وہ مزدحمتن یعنی زیات رش، گاڑی کې محمود سورو خو رش ډیر زیاتو. فرکب رجل سور شو یو سړی، کبیر السن یعنی مشر ډیر عمر والا. فلم یجد مندنک مکانا زی یجلس فیه چکینی پاغه کی. فقام محمود محمود پاسید من مکانه د خپل زینا، واجلس الرجل الکبیر او کینولو دا مشر سړی. فشکره هغه شکریا ادا که د محمود، ودعا له د هغې دپاره دعا وکړه. اوس مخکې سوال او جواب. علی ای شیء رکب محمود، محمود په کم شي باندې یعنی څه شي باندې سوار شو. نو رکب سور شو محمود محمود سیارتن په گاڑی کې. هل کانت السیارة خالیتن، ایا وو گاڑی، نو دلته گاڑی نه مراد بس دی ښه. سیارة خالیتن خالی، نو لا نه، بلکې کانت السیارة مزدحمتن، بلکې دا بس گاڑی چې وو دا فول ډکو یعنی خرشو پکې. من الذي رکب السیارة، نو څوک سوار شوی وو یا سوار شو په زمانه تیره شوی کې سیارة په گاڑی کې. نو رکب السیارة رجل سور شوی وو سړی، کبیر السن یعنی مشر سړی. هل وجد ایا مندک الرجل الکبیر مشر سړی مکانا للجلوس زی، مکان زی للجلوس د پاره د ناستې. نو لم یجد الرجل کبیر، نو مونده نک سړی مشر مکانا زی للجلوس د پاره د ناستې. هل رأى محمود الرجل الكبير، ایا اوکتلو محمود الرجل الكبير یعنی بوډا سړی مشر سړی ولید. نعم رأى محمود، او ولید محمود الرجل الكبير مشر سړی. وماذا عمل سوکړه محمود محمود نحو الرجل دا غی سره الکبیر مشر یعنی مشر سړی سره یې څه وکړه. واجلسه فی مکانه، نو هغه په خپل ځای کې کینولو. وماذا فعل الرجل، نو هغه سړی څه وکړه. نو شکر الرجل، نو شکریه ادا کا سړی محمودن د محمود، ودعا له د هغې دپاره دعا وکړه. علی ای شیء یدل عمل محمود، علی ای شیء پس شی باندې یدل دلالت کوي یعنی یدل دلالت کوي عمل محمود، د محمود دغه کار پس شی باندې دلالت کوي. یدل عمل محمود دلالت کوي عمل د محمود علی انه ولد مؤدب، چې هغه با ادب مؤدب الک دی. ولی پکارم داسې ده چې مشران وي ولاړ او کشران ناس وي نو ادې کینی. ماذا تفعل اذا رأيت رجلا مريضا، ماذا تفعل تبسکه اذا رأيت چې کله ته وګورې رجلا مريضا بیمار سړی، واقفا ولاړ فی الحافلة په حافله کې په بس کې، وانت جالس او ته ناسی یعنی تبسکه چې بیمار سړی ته وګورې او ته ناسی وغه ولاړې، نو تبسکه. نو اقوم من مکانی واجلسه فيه، نو اقوم زه به ودرېږم من مکانی هغه ځای کې، واجلسه فيه نو دا به څه کم دا به په هغه کینو یعنی خپل ځای کې به زه ودرېږم او هغه به کینو مزه. اوس تمرین چې دی دلته اکتب الفعل الماضی فی الدرس السابق، یعنی تیر شوی سبق کې چې کم فعل ماضی موجود وي هغه ولیکئ.
نو رکب كانت قام اجلس او شکر دعا وجد رأى عمل فعل دا پتی کیو نو عمل الافعال الماضیة السابقه وی مذکور افعال کی یعنی کم ماضیون و فعل مضارع تینا جوړ کئ. نو فعل ماضیون مونږ به مضارع جوړو. یرکب، تکون، یقوم، یجلس، یشکر، یدعو، یجد، یرا، یعمل، یفعل. رکب محمود حافلة. نو رکبه چې دی دلته فعل ماضی راځي، فعل ماضی دا. محمود فاعل مرفوع، حافلة مفعول به منصوب. كانت الحافلة مزدحمة. كانت فعل ناقص دی، الحافلة اسم دی دا كانت مرفوع، مزدحمة خبر دی دا كانت منصوب. لم يجد الرجل مكانا. لم يجد فعل مضارع مجزوم، الرجل فاعل مرفوع، مكانا مفعول فيه منصوب دی. قام محمود من مكانه. انو دلتا قام فعل ماضی دی، محمود فاعل مرفوع، من مكانه یعنی مجرور دی. چې تاسو څه شو کوي یعنی وی محمود په ځای فاطمه نوم تاسو ولیږئ، نو دلته به تاسو څه شی کوي وبلی کوي، نو عبارت تاسو هغه سره بدل کوي مخکنی سره. نو د فاطمه نوم سره وی تاسو بدل کوي. نو رکبت فاطمه سیاره وكانت مزدحمة فركبت امرأة كبيرة السن فلم يجدن. فلم تجد مكانا تجلس فيه فقامت فاطمة من مكانها وأجلست المرأة الكبيرة فشكرتها ودعت لها. اوس چې د مخکې وی تاسو د عربینا اردو ته واړوئ. ترجم بالاردویه واکتب الفاعل في الجمل التاليه. في الجمل التاليه. نزل عابد من السيارة. عابد چې د گاڑی نه کوز شو. اشترى خالد تذکرة السفر. خالد سفر ټیکټ واغسته. حجز خالد مقعدا في القطار. نو خالد چې دی په ریل ګاډی کې سیټ چې دی هغه ودرولو. جلس الركاب في قاعة الانتظار. نو مسافر انتظارګاه کې کیناست. اقلعت الطائرة في الساعة 7 تماما. هوائی جهاز پورا 9 بجې والوتو. اقلع یعنی اقلعت الطائرة والوتو هوائی جهاز في الساعة 7 9 بجې تماما یعنی مکمل. هبطت الطائرة على المطار. نو کوشو هوائی جهاز په ایرپورټ باندې. سافرت الطفلة مع الوالدين. ماشومی د والدینو سره سفر وکړو. شوارع کراتشی مزدحمة بالسیارة. کراچی سړکونه د گاړو نه ډکی دي. شوارع یعنی سړکونه، کراتشی مزدحمة یعنی ډک دي یعنی رشت خډیر بالسیارة د گاړو نه. وقفت السیارة عند اشارة المرور. اشارة المرور یعنی سیگنل زی. سیگنل زی یعنی سیگنل زی کی گاڑی ډیر زیات ولاړ دي او ټریفیک چې دی هغه ټریفیک والا هغه څه شی دی موجود و. ټریفیک والا هم څه شی و موجود و. نو کانه دی. اوس مخکې ترجم بالعربیه وی تاسو عربی ته واړو یعنی ترجمه یې کوي. ریل گاڑی کراچی سے وقت پر چلی. وی ریل گاڑی کراچی نه په وقت سره روان شو. نو تتحرک القطار من کراتشی على الوقت. هوائی جهاز دیر سے پہنچا. هوائی جهاز چې دی ناوخته ورسېده. وصلت الطائرة بالتاخير.
ہم مہمانوں کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئے. وی مونږ د مهمان یعنی استقبال د پاره ایئرپورٹ ته لاړو. ذهبنا الى المطار لاستقبال الضيوف. مسافروں کا سامان تو تولا جاتا ہے یعنی اگر تول کولے شي کنا. یوزنو عنش المسافرین اور اس کو دیکھنے کے لیے کھولا جاتا ہے. اغی قتلو د پارا دا قتل کیگی ہم نو ویفتح للتفشیش. ہم سفر میں قصر نماز ادا کرتے ہیں. مونږ په سفر کی قصر مز ادا کو. نو نقصر الصلاة فی السفر اور اپنے ساتھ جائے نماز لے جاتے ہیں. خپل ځان سره جائے نماز هم وړو. وناخذ معنا سجادتا اپنے سفر کے ساتھی کا اکرام کرو. د خپل سفر ملګری چې وي د هغې څه شی وکئ اکرام وکئ. سفر ملګری څه شی وي وکړئ اکرام. اکرم صاحب سفر کا کیونکہ سفر کے ساتھی کا تم پر حق ہے. ځکه چې سفر ملګری چې وي هغه په تا باندې حق دی. لأن علیک حق صاحب السفر سفر میں خادم بن کر رہو. سفر کې چې دی وی خادم شا په سفر کې. کن خادما فی السفر. نو مخکې معناګانې دي دلته هم شو خو تاسو هم وګورئ.